د کجکي برېښنا تولید فابریکې تولیدي برېښنا لیږد سرکېټونو تیر او وروسته لنډه کتنه. له کجکي برېښنا تولید فابریکې څخه تر لښکرګاه او کندهار پورې د تولیدي برېښنا لیږد اړوند سرکېټ چې تیرو جګړو او طبیعي بدلونونو زیانمن کړی و، اساسي بیا رغونې او پیاوړتیا ته یې اړتیا درلوده. د افغانستان برېښنا شرکت په هڅو د لوړ ولتاژ تخنیکي کارکوونکو له لوري تیر کال له کجکي برېښنا تولید فابریکې څخه د 110 کیلو ولټ برېښنا لیږد مزي او اړتیا وړ تجهیزاتو نوي کولو لویه برخه چاري په 52 ورځو کې بشپړې شوې چې دې سره په لویه کچه د مالي لګښتونو مخنیوی هم وشو. دغه پروژه موږ وکولای سو 170 کیلومتره لین په 52 ورځو کې 10 میلیونه روغنیات او مصارفات زموږ وسو او متباقي پیسې چې ټوله 3 میلیونه افغانۍ ډالر باندې مصرف سو، هغه هم ټوله تجهیزات و چې دغه رانیول سو د خارج څخه دلته، یعنی د هغه پروژې نه د 20 میلیونه ډالر څخه 19 میلیونه ډالر مطلقاً د افغانستان برېښنا ته پاتې سولې. خو اوس چې د کجکي برېښنا تولید کچې پر لوړولو کار روان دی، نو د ټولي تولیدي برېښنا لیږد لپاره پر پخواني سرکېټ سربیره د نوي دویم سرکېټ جوړولو اړتیا وه چې په دې تړاو د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ ګام واخیست. نن الحمدلله د افغانستان برېښنا شرکت د رهبرۍ په همکارۍ سره نوموړي پروژې د افر پرانیستې غونډه ترسره شوه چې پکې 3 شرکتونو ګډون کړی و چې په نږدې ورځو کې به ګډونکی شرکت معلوم شي. د دې پروژې مهم تخنیکي ارزښت د تولیدي برېښنا لیږد د لښکرګاه او کندهار ولسونو پورې دی چې ورسره به پرچاوې له منځه ولاړې او ګڼې اړتیاوې به بشپړې شي. زموږ انتقال یو لین و چې در 90 میګا واټه پورې موږ راوړای سوه، نو که دویم سرکټ هم تکمیل سي موږ دلته چې هر یو 90 میګا واټه چې زموږ د لین ظرفیت یا انتقال د لین نسبت په تولید ته ډیریږي. بنا همدغه مشکلات چې اوس په هلمند او کندهار کې دی دا مطلقاً مرفوع کیږي. د یادونې ده چې د دې نوي سرکټ سره به د کجکي برېښنا تولید فابریکې ټوله تولیدي برېښنا په بشپړ ډول تر لښکرګاه او کندهار پورې ورسیږي.